دلراج باندې به پلار په ماشومتوب کې څنګه غلط کارونه کول او د یوې شپې به یې پرې څومره پیسې اخیستلې، دغه ټول معلومات د دلراج وی ملګري ویلی. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم د دلراج د غلطو کارونو څخه خبر شئ، ویډیو تر اخره وګورئ. دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. په پښتو میوزیک کې ډېر داسې سندرغاړي دي چې راغلل او لاړل، خو ډېر یې کم داسې دي چې ځان له یو ځانګړی نوم پیدا کړ، چې په پښتو میوزیک کې ځان له یو ځانګړی نوم جوړ کړي. په دغو سندرغاړو کې یوه سندرغاړې دلراج هم ده چې په پښتو میوزیک کې ډېره مشهوره او پښتانه یې ډېر زیات خوښوي. خو آیا تاسو پوهیږئ چې په دلراج باندې به پلار کوم کارونه کول او د یوې شپې به یې پرې څومره پیسې اخیستلې؟ دوستانو هر هغه کار ناروا او غلط دی کوم چې د اسلام د دایرې څخه بهر وي، نه یوازې بدکاري او فحشا، لکه څنګه چې د والدینو او یو پلار دا مسؤلیت وي چې د خپل اولاد د ښه مستقبل لپاره یې ښه روزنه وکړي. خو داسې پلاران هم شته چې خپل بچي د یو څو پیسو لپاره ډمتوب ته وباسي او په غلطو لارو پیسې پرې ګټي. په دغو کې یوه سندرغاړې چې نوم یې دلراج دی، په دلراج به هم پلار د شپې پروګرامونه کول او پیسې به پرې ګټلې چې خلکو ته به د شپې د پیسو په بدل کې ډانسونه او پروګرامونه کول. دوستانو دلراج ډیره ماشومه وه چې له پلار سره به د خلکو ودونو او پروګرامونو ته د شپې ډانسونو او تر سهاره به یې ګانې ویلې او ښې ډېرې پیسې پرې پیدا کړې. د دلراج ورونه هم شته، خو پته نه لګي چې ورونو یې ولې په کور نه کېنوله. دا هم کېدی شي دغه کار د دوی خانداني وي، نو ورونو ته به هم ځان پرې بد نه ښکارېدل. دوستانو تاسو د دلراج د ژوند او هنر په اړه څه ویل لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.